د مور او پلار دعا انسان کوم ځای او مقام ته رسوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې په واضح ډول سره فرمایلی دی چې له خپل مور او پلار سره ښېګڼه او نیکي کوئ او د هغوی د حکم کولو اطاعت کوئ. چا چې د مور او پلار نافرماني وکړه نو هغه له به الله سبحانه وتعالی هم په دې دنیا کې او هم په هغې دنیا کې سزا ورکړي. په دې دنیا کې به سزا دا وي چې کله یې خپل اولاد لوی شي نو څه چې ده له خپل مور او پلار سره کړي دي هماغه شان به یې زوی هم خپله مور او پلار سره وکړي. او که چا د مور او پلار فرمانبرداري وکړه د هغوی خدمت یې وکړ نو هغه له به الله رب العزت هم په دې دنیا کې هم په هغې دنیا کې اجر ورکړي او د ده زوی به هم فرمانبرداره او اطاعت کوونکی وي او په آخر کې د ده ځای به جنت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 5 شیانو ته په کتلو کې ثواب دی. بیت الله ته کتل، قرآن کریم ته کتل، د زمزم اوبو ته کتل، د عالم مخ ته کتل، د خپل مور او پلار مخ ته کتلو کې ثواب دی. پوښتنه: بیت الله ته په کتلو کې ډېر ثواب دی او که د مور او پلار مخ ته په کتلو کې ډېر ثواب دی؟ ځواب: هغه څوک چې بیت الله ته ګوري نو 120 رحمته پرې ورېږي او هغه څوک چې د مور او پلار مخ ته ګوري نو د یو قبول شوي حج ثواب ورته میلاویږي. اصحابو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله که څوک 100 وارې په ورځ کې مور او پلار ته وګوري بیا به هم د 100 حجونو ثواب ورته میلاویږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هو، څوک چې 100 وارې هم ورته وګوري نو 100 حجونو ثواب ورته میلاویږي. سلیمان علیه السلام پیغمبر دی، بادشاه دی. یو ځل ورته الله حکم وکړ چې د سمندر غاړې ته راووځه، د خپل قدرت عجایبات در باندې ګورم. نو چې کله سلیمان علیه السلام د سمندر غاړې ته راووتو پیري ته یې حکم وکړ چې په سمندر کې لامبو ووهه او د سمندر عجایبات ماته راوړه. نو هغه پیري راووتلو نو څه عجایبات یې نه بیا مونده. نو سلیمان علیه السلام خپل وزیر ته حکم وکړ چې سمندر ته ټوپ کړه او د سمندر عجایبات ماته راوړه. نو د سلیمان علیه السلام وزیر سلیمان ته د سمندر عجایبات ورښکاره کړل. سلیمان علیه السلام په یو قلا باندې سترګې شوې او هغې کلا ته سلیمان علیه السلام دننه شو او دننه چې کله ورغلو نو یو نیک ځوان یې په لمانځه باندې ولیدو چې لمونځ یې کوو. نو چې کله هغه نیک سړی لمونځ خلاص کړ نو سلیمان علیه السلام پوښتنه ترې وکړه چې ته دلته څنګه راغلی یې؟ نو هغه ځوان ورته وویل چې زما یو وخت مور او پلار خدمت کوو، د هغوی فرمانبرداري به مې کوله، د هغوی اطاعت او امر به مې پر ځای کولو، د هغوی قدر به مې کولو. نو مور او پلار به مې ماته د لوی عمر دعا کوله او د ښه عبادت کولو دعا به یې راته کوله. چې کله مې مور او پلار وفات شول نو زما زړه نه غوښتل چې کور ته لاړ شم او ومې ویل چې یا الله مخکې خو زه دې لپاره کور ته تلم چې زما مور او پلار ژوندي دي او د هغوی خدمت مې کولو، نو اوس څنګه ولاړ شم؟ نو زه د سمندر غاړې ته راغلم. د سمندر غاړې ته چې کله راغلم په کلا باندې مې سترګې شوې او ورغلم، نو زه تر اوسه د خدای تعالی په عبادت کې مشغول یم. سلیمان علیه السلام د هغه نیک ځوان څخه پوښتنه وکړه چې څومره وخت کېږي چې ته دلته یې؟ نو هغه نیک ځوان ورته وویل چې پته راته نه لګېږي خو ابراهیم علیه السلام سره مې ملاقات شوی دی. نو سلیمان علیه السلام چې حساب وکړ نو هغه نیک ځوان 2000 کاله په دې قلا کې تېر کړي وو. سلیمان علیه السلام بیا پوښتنه وکړه چې د خوراک او څښاک څه انتظام دی؟ نو هغه نیک ځوان ورته وویل چې ماته یو مرغۍ خوراک او څښاک راوړي. نو زه چې کله هغه خوراک او څښاک وخورم نو بیا نه وږی کېږم نو نه تږی کېږم او د الله رب العزت په عبادت کې مشغول یم. نو عرض دا شو چې که چا د مور او پلار فرمانبرداري او اطاعت وکړ نو انسان به په سمندر کې هم د لامبو وهلو نه بچ شي.